زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود ورونه ستا په دښمن پورې شه ستړي مشئ ښه راغلاست زما یوټیوب چینل خپرونو ته هیله مند یم روغ رمټ به راته یاستئ او د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ نن غواړم چې تاسو ته په زړه پورې خپرونه وړاندې کړم هغه هم چشمې دوغ کې چشمې دوغ هغه زړه راښکوونکی ځای دی چې دلته تروي او د دې په څنګ کې خوندور بولاني سمبوسي وطني پیدا کېږي او ډېری ځوانان جمعې ورځ دلته راځي د سیاحت او د چکر لپاره او دغه خوندورو خوړو نه خوندونه اخلي دته چې دا چشمې دوغ ولې وایي دلته رښتیا هم د تروو چې نشته او که نه راځئ چې د ځوانانو سره او د دې ځای خلکو سره خبرې اترې وکړم د دې ځای خواړه ډېر زیات مشهوره دي چې ډېر لرې لرې ځایونه لرې ولایتونو نه افغانان ځوانان کورنۍ فامیل د سیاحت لپاره راځي تاسو به د هېواد نه بهر یاستئ راځئ ملتیا مې وکړئ او چشمې دوغ وګورئ د ځوانانو سره به خبرې اترې وکړم دلته خو ګورئ چې خوندورې سمبوسې او بولاني ښه پرېمانه دي تروي سلام ستړي مشئ جانک جور خوب هستین صد ستاسو ښکلی نوم مخکې کامرې خواته ځان دې راته معرفي کړه مسلم هستم یکی از دکاندارای از این منطقه بیادر مسلم جانه ژوند زندگی څنګه ده او دا راته ووایه څومره موده کېږي دلته دنده لري دوکان لري دکان دارم در اینجا سمبوسه و بولانی امرای چپس برگر آماده میکنیم وای چشمې دوغ یا د تروي د ترو چینه دا چینه چیرته د موږ خو نه ده لیدلې نه نه دمی زمانه سابق اینجا کم بولانی و چیز رواج شده بود پانتر یک دانه چشمه است در اوجه میقاب و چیزها رو میششن قاب و خلطه چکر از اوجه او روان بود وزار کس که میدید میگفت اینجا چشمهش است به خاطر از اون مشهور شد به نام چشمه دوغ باز کولی دا چشمه دوغ دلته وګوره سپین اوبه را روانې جان ای به خاطر نمایش بوتلای دوغ و چیزاست دا د خپل جوړه کړې ده او څومره ښایسته ډیزاین دې ورته ورکړی دی ښکلې کوزه او جیک او اوبه ترېنه را روان دي تروي دي جان ای را خودم آماده کردیم یک چند مدت څومره وخت کېږي کاروبار کې در مدت 11 سال میشه 11 کاله پدر نه درته دا کسب پاتې دی د پلرونو نه او که نه خپله دې ورته شوق کړی نه خودم شوق کردیم شروع کردیم بله تروي دې ډېرې زیاتې خوندورې دي سمبوسي دي بولاني دي څه دي بولانی هم مشتری خود داره و دوغ هم کست دوغکای وطنی امی قسمت ها به حساب ما سه چیزا را جمع میکنیم بود اگه باز از مردم میاد شوخی هم تو یک چیز خوب جمع میخوریم بله مسلم جانم پښتنه داسې ده کنه چې کچیرته اریانا سعید او غزال عنایت په دغه دواړو کې کوم یو د ډېره خوښیږي او کوم یو ته بلنه ورکړي چې دلته راشي ستا دا جونګړې ته او د تروو نه سمبوسو نه خوند واخلۍ او تی ورته په مینه محبت تیار کړي کوم یوه به می غزال عنایت آماده میکنیم بله اریانا سعید دا میکنی به او هم آماده میکنه خب باز زیاد دیگه جای خاصی داره خاص خدا داره در قلب داره یا در دل نه در روی زبان در دل نیست در دل ما هست خب اندازه بله بسیار خوب خب دیگه غزال عنایت شما میتونین که بین نمی جای غریبانه مسلم جان ببینین و از اینجا دوغ نوش جان کنین سمبوسه را نوش جان با زمزمه رو برش تو میکنی یا او برت کنن نه باش کم یک همکارک دیگه ما سمو خوب است تبخوش است بله از ما خوب است خب کی هست به نام کاکا سیدو میشه یک نفرک داره کاکا سیدو کجاستی همون یک تصویر بگی که بیا دیگه کاکا سیدو کاکا سیدو سلام علیکم چی حال داری؟ خوب هستی؟ بیا اینجا ایستاد شو کاکا سیدو روی تا طرف کامرا کاکا سیدو چند ساله هستی؟ ما 40 ساله 40 ساله هستی تو خدا خدا جوان هستی؟ دی صفحه چه ده؟ از با که جوان معلوم میشی خب بولانی را زیاد خوش داری از سمبوسه را؟ بولانی را دلیلش چیست؟ بولانی یک ذره دیگه مساله زیاد است مزه داره خب مسلم جان میگه یگان وقت که مشتری نباشه بسیار خوب زمزمه میکنه همین مسافرها برنامه ما شما را میبینه چی پیام داری چی را برش تقدیم میکنی پیام اول که یک آرامی بیادیم افغانستان که برادر آرام زندگی کنیم زندگی آرام کنیم برادر بگردیم هر سو چکر بریم خب اینا برش چی را میخونی چی را بخوانم؟ هر چیز که یاد داری شعر باشه زمزمه باشه که لذت ببری شعر خو یاد ندارم خواندن احمد زاهر را میکنم بخونم یادی او غیطا دیگه
یاد مزه را دیگه یاد میکنی. مسافرها و زیاد خوشم داره، بخوان یک کمی. مسافر بخونم یا احمد ظاهر؟ مسافرها را یک چیز تقدیم کن برو. آی سر کوی بلند یک بوته نی شکر است، آی آب خودنی با دستی را گذر است، ای خدا وطن. همه تو این همی تو پروانی سے با هم یادآوری کردی. خواه خوی خلاص شد. خلاص شد خاصه برای پروانی چیزی گفتنی داری؟ شرافت پروانی خوش داریم، شاخنگایش خودش دوست داریم دیگه. باید اینجا بیاد دیگه، از تو هم بولانی را بخوره باید یعنی؟ برش میبری یا این هم اینجا بیاد؟ نه من میبرم برش. میبری خاصه است دیگه، یعنی دوست داره پروانی. مسلم جان یک گیم داریم، گیم قسمی است که یک 5 دانه سمبوسه را در یک قاب میمانیم. شما و کاکا چی نام داشت نامش؟ سیدو. کاکا سیدو بیا پیش بیا. این گیم شما انجام میتین یا شاگردایتان؟ نه کارگرای ما. شما انجام بتین گمش کو. بارگ ما بخی از بوی روغن کد از می اساسیات پیدا کرد. خب شاگردایت صدا کو، ما 1 دقیقه وقت داریم. در 1 دقیقه ببینیم که 5 دانه سمبوسه را کی زیاد میخوره. درست است؟ درست است. دا گیم را سره وګورئ لږ زره ترېنه خوند واخلئ. گیم لرو په زړه پورې گیم دی. تاسو وګورئ را سره ملتیا وکړئ چې کاکا سیدو کټونکی کېږي. نام یې تو چیز؟ حکمتیار نصري. ناصري صاحب وګورو او کاکا سیدو وګورو چې څوک ډېر زیات سمبوسې په کم وخت کې خوړلی شي. لسو پورې زه حسابوم، دغه لسو کې لس دقیقو لپاره یا لس شمیرې لپاره وګورم چې څوک ګټونکی کېږي. شما آماده هستین هر دویتان؟ یک دو سه شروع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاس. بس لاس. کاکا سیتو والا معلومه دي زبردست دی. غلطی خوړلې دي، ټولې نه دي خوړلې، پاتې دي. تو سرو تا خو وبلله کاکا سیدو تبریک باشه. تو دیگه نام خدای نوشی جان کدی وقت در دیگه غذا می نمی تو خوردنی را زیاد خوش داری یا تنها سمبوسه را؟ موز قرطان. چی ساز داری؟ برنده شدی بخیر. احساس خوشی دارم. خوش داری؟ این ناصری را شکست دادی، باز بگو نگویی. مرا دست تکی بالا کنم. ای دست ای دست. کاکا سیدو زنده باد. زنده باد. کاکا سیدو په لسو شمیرو پورې چې څو حسابوله بس یو دانه د مخې زر خوړله او دی یو دانه پوره هم نه کړله. تشکر ډېره زیاته مننه. تاسو ته ښه وخت. ښه د ګلونو نه دلته دغسې خوندور بولاني او د دې په څنګ کې تروي سمبوسې پیدا کېږي. هر څه وطني دي او د خوند نه د مزې نه هېڅوک نه مړېږي. هرومرو چې هر څوک سمت شمال ته ځي او د دې کې یو ځل درېږي راکته کېږي د دې تروو نه د دې بولانیو نه ښه په مینه او محبت سره خوندونه اخلي. ما ډېر کوشش وکړو چې دا بولاني لږ زره دا وړۍ ځان ته هموار کړم، وار یې کړم او بال د هغې کچالو زما ډېر خوښېږي. د کچالو پیرکۍ به زه ځان ته جوړوم خو لږ مې وسه ونه رسېدله. لږ ضعیف وی د دې مسلک دی. سلام، نام چی؟ نام من آشم جان از سنگکوت هستم. آشم جان میشه بگویی که روزهای جمعه چطور از کار و بارتان؟ روزهای دیگه هم مشتری داری می؟ میای ولی روز جمعه خوب است، باید ذره بازار می باشه روز جمعه سانی. چند رقم بولانی داری؟ گندنه است و کچالو است دیگه؟ بولانی گندنه کچالو میکس هم بس تا میبردین. کچالو گندنه یک جای کدو هم است. کار ما چطور بود؟ میتونم که یک بولانی پز خوب شوم یا نه؟ کوشش کنی میتونی. کوشش چقدر خودت تونستی که بولانی را یاد بگیری؟ ما از ظرف یک ماگک. یک ماگک؟ خود یک پاکاری بود، بعد می کارهای دیگر مصروف کردیم خدا یاد گرفتیم. این والا زیاد انرژی را میخواد کی را اموال کنی. انرژی میخواد خوی را که تا آخر آور نکنی، لبش دبل باشه با روغنی میای وسطش جالی میگرده. ما رسایی آورم. روغن پخته میکنین و دیگه در تنور رو هم پخته تندور هم پخته میکنین در روغن هم. مشتری کدامش زیاد است؟ مشتری تندور خواه زمستان زیاد میاد که خاطر زمستان تندوری خوبه. خوب است. تو یا بولانی مرا جور کو دیگه که ما ببینیم. تاسو زمنګ ملتیا وکړئ نو تاسو وګورئ. کچالو آل دیگه آماده است؟ آل آماده است. کچالو بردیم کنه. کچالو کار کچالو.
بولاني آماده کیږي دا به کړایي کې واچي او دا به پوښ شي. زه بیا نوش جان کوم ستاسو ځای خالی وي وقتی که مشتری نباشه یگان وقت کیر امور میکنی یگان زمزمه یگان شیر چیزی رو میخوانی یا نکت خود؟ در بین خود میخونیم رفیقا. در بین خود؟ همه تو شوقی یگان. دوغ من داری؟ دوغ تازه ما از وطنی چکه. این یک دانش چند میفروشین؟ یک دانش 20 روپه گک. و 20 روپه گک. سمبوسه را یک دانه را چند میتین؟ 5 روپه. این 5 روپه است دیگه. دو. باز دوغ چند است؟ دوغ بوتل خورد 20 روپه کلان 50 روپه جک 100 روپه خاطر که تیره جورش میکنیم معنی. کدام زیاد مزه‌دار است؟ امو کلش مزه‌دار است. خب با جکش بشون تیره جور میکنیم که بفهمن که مزه چی است. خوب فکر کن دیگه مشتری نیست تو دیگه کار میکنی یک زیبا مقبول برای ما یک کمی زمزمه کو که یک کمی لذت ببری. های باش اول بولانی تو نپرده. پارتو اول مو استاد صدا کو بگو پارتو بولانی را. استاد بولانی انا امی هر چیزی که یاد داری استاد زیات نسوزه از پیشه. شما در خدمت. زیاد نسوزه که حال ما را اینجا مریض نکنی خدا. دلت ان شاء الله پخته شد. دلت چند این حال یک کوتاه برای ما بخوان. چی بخوانم لالا؟ هر چیز که یاد داری بخوان. بخوانم شعر دبیدیرم بیان کرم با شما قصه عاشقی را بیان کرم با شما قصه عاشقی را داستان عشق عاشقی چیست همه عاشقی خو آسان است کار عاشقی خو همیشه خو آسان است از کوچه عاشقان گذر که بوی مظلوم بوی شیرین بوی یوسف بوی زلیخا از اون کوچه خودرویی است بوی یوسف از اون کوچه خودرویی است. آه جهان سپاس تشکر. بولانی آمده است بیارید این اینجا که نوش جان کنیم بخیر. یعنی بولانیم پخته شد. پانی هم زما داده آماده شو پوخ کو ډیر خوندور چکنی پاتې ده او د دې په څنګ کې تروي. او بچه چکنی بیار امروی دو غاجل شو. زمور ته ډیر بې صبرانه لیواله یم. واه 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 چشمه دوغ بولانی او تروي ځان ته خوند کوي. دغه دا وروره داسې خوند کوي لکه د توتو معدهګۍ. ډیر زیات خوند یې وکړو. د دې د کور ودان وي دلته نور هیوادوال راغلي دي د چکر او د سیاحت لپاره او د دې په څنګ کې خاص د بولانیو خوړلو لپاره او د سمبوسو خوړلو لپاره دوی سره به هم خبرې اترې وکړم. بخښنه اول غواړم تاسو نو ډوډۍ هم خورئ. سلام ستا نوم؟ اسمم فریدم. فریدون جان از کجا آمدی؟ به چکر آمدی؟ از زیات باستان آمدیم به خاطر همین بولانی خوردن آمدیم چشمی دو. اشتانی لالا تو خوبی تیاری؟ یا رستی جان جور است. از دیرو جلوتری بهتری؟ و باغچه میتری تموتری. باز نگوی که ایراتی رو یاد نداری. وقت هستی بخیر. از کجا هرات هستی؟ از خود هرات 64 متره. 64 متره بسیار خوب. خاص به خاطر دیگه به خاطر همین بولانی آمدیم باز بخیر بریم میپر بریم می بخوریم. مایپر اونجا میری ماهی هم نوش جان میکنی. کدام جای افغانستان از زیاد دوست داری و زیادتر دمی وقتای زمستان برای چکر و تفریح میبری؟ حالا ما زمستان و تابستان همین سمت پنشیر مزار شریف همین سمت خوندور زیاد میریم. در تابستان باز در زمستان طرف جای گرم میری؟ زمستان دیگه باز هست طرف میپر میریم جلال آباد اینا میریم. این میگه زندگی شما هم باید وقت پیدا کنین برین یک کمی چکر و لذت ببرین طبیعت افغانستان رو ببینین. طالب کدام ولایت های افغانستان سفر کردی؟ خوندور، هلمند، دیگه مزار شریف، دیگه پنشیر، دیگه می چند ولایت دیگه رفتیم بامیان، جلال آباد. چی مصروفیت؟ تجارت دی. تجارت چی میکنین؟ کار ساختمانی. کار ساختمانی. حال سمبوسه برات مزه دار بود یا بولانی؟ بولانی خود زیاد مزه میداد منتها سمبوسه را هنوز واقعیت نخوردیم. نخوردی. دیگه سر شروع میکنی. بفرمایید شما. ببخشید وقت شما را گرفتیم. هراتی کدام شعر فکایی چیزی یاد نداری؟ به خدا بلد. یک کوتاه زمزمه هراتی را هم نمیکنی؟ هیچ بخیر متاسف هستم.
خب کیچیری شما رو میتونیم به هرات دعوت کنیم کیچیری گوشتالند خود قلورتروش قلوتروش هرات خیلی مشهور است. چطوری مشهور است؟ چی است؟ چی رقم پخته میشه؟ کوتاه برای ما بگویید. او فقط خانوما دیگه با میتویستون جور میکنه از آرد و بنجرومی و داردوا و اینا با زور خشک میکنه با زمستون اور خود قلورتروش گوشتالند هم میندازن پخته میکنن بسیار غذای خوشمزه مزه است. واقعا که قلوتروش د هرات ډیر مشهور خواړه دي او ډیر زیات مشهور دي. یک سوال است میکنیم بعد از دیگه میریم. اگر در همزمان آریانا سعید و غزال عنایت برای تو بگوید که همین تجارت تبان بیا همراه ما بگرد، همراه کدامش میری؟ والا اما تجارت هم میکنیم بیشتر ایلا نمیکنی تجارت؟ اونا اردیش بگه پیسه زیاد میتون بره. خب اون پیسه از او برای خودش ارزش داره ولی برای ما تجارت ما ارزش داره. تجارت شما او را دیگه تو دوست داریم فقط به خاطر که افغانه و خوندن ها ارگوش میکنیم منتها ما کار خود میکنیم و موسیقی خود بکنیم. تشکر جان سپاس خوش. بفرمایید تشکر. ګلونو له ملتیا مو مننه کوم. دا زړه راښکوونکی ځای چشمې دوغ دی چې سمت شمال خواته پروت دی. د کابل نه 1 ساعت تر دیزې پورې لاره ده. تاسو هم کولی شئ د خپلو کورنیو ملګرو سره د چکر او سیاحت لپاره راشئ. دغسې خوندورې سمبوسي او بولاني دلته نوشیجان کوي او خوند ترې واخلئ. او که د هېواد نه بهر یاستئ چېرته افغانستان ته راغللی نو هرومرو چشمې دوغ ته راشئ او د دغه وطني توکونه خوراکونه خوندونه واخلئ. تر بلې خپرونې چې زه دلسوز صافي ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم یو په زړه پورې خوندوره خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. د نړۍ په هر ګوټ کې هسې روغ جوړ خوشحاله اوسېږئ او دا مو د یاده ونه وځي. تاسو زمونږ ملتیا وکړئ او زه به تاسو ته په زړه پورې خپرونې وړاندې کوم. زما یوټیوب چینل له ځانه سره سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ تر څو زما هره خپرونه وګورئ او ترېنه خوند واخلئ. تر بیا د خدای په امان.